قدرمند مسلمانانو ورونو دا یوه مسله ده او ډیره مهمه مسله ده ځکه چې زموږ ستاسو معاشره کې او بالخصوص د پښتنو په معاشره کې دا ډیره رواج شوې هم ده او رایجه شوې هم ده. هغه کومه مسله ده؟ هغه دا مسله ده چې پالبین ته راځي. کوم شخص چې پال ګوري او علم غیب خبرې کوي، د غیب خبرې کوي او حالانکې دته په غیب باندې هیڅ علم نه وي، نو دې ته راځي. راځي چې حدیث مبارک د نبی پاک علیه الصلاة والسلام د ده په باره کې څه وایي. امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل کتاب کې په سنن ابي داود کې ذکر کړی دی. حدیث مبارک د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ذکر کړی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ هغه فرمایي چې من اتا کاهنا، څوک چې راغلل یو کاهن ته، فصدقه د دې کاهن تصدیق وکړه، د کاهن څه خبرې وکړې، له ځانه څه خبرې وکړلې او د دې تصدیق وکړه بما یقول، هغه څه چې د کاهن وویلې، نو فقد کفر بما انزل علی محمد، یقینا دا سړی کافر شو په هغه څه چې نازل شوي دی په محمد علیه الصلاة والسلام مبارک باندې. په محمد علیه الصلاة والسلام مبارک باندې څه نازل شوي؟ دا خو څرګنده خبره ده چې قرآن کریم په نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نازل شوی دی. قرآن کې الہ العالمین فرمای چې قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، ورته ووایه پیغمبره چې په ځمکه او آسمانونو کې څوک په غیب باندې نه پوهیږي مګر صرف الله تبارک وتعالی په دې باندې پوهیږي. نو یعنی حدیث مبارک کې راځي چې څوک کاهن ته راغی او هغه نه څه مسلې پوښتنه وکړه، بیا د هغه تصدیق هم وکړ چې هو ته صحیح وی، یقینا دا سړی وی کافر شو په هغه څه باندې چې نبی اسلام مبارک باندې نازل شوي. ګور الله تبارک وتعالی فرمای چې پیغمبر ورته په ځمکه آسمانونو کې څوک د علم غیب باندې نه پوهیږي، د غیب په علم باندې نه پوهیږي، او کاهن ته چې راشي، عزیزانو کاهن خو ټول د غیب سره تعلق لري او په غیب او په اسرار او د سړي په پټو احوالو باندې خبرداري ورکوي، حالانکه دا خبرداري خو صحیح نه ده. عزتمندو کوشش وکړي خپل ښځې، خپل اهل فامیل د داسې فراډیانو او د داسې دوکه کوونکو خلکو څخه لرې وساتئ. دا مو په کور کې مشکلات پیښي، د حدیث په اعتبار سره، د شریعت په اعتبار سره هم دا منع ده، ګناه ده. حتی په یو بل روایت کې امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي چې څوک راغی عراف هم دا کاهن ته وایي، د دوی ترمنځ یعنی فرق اعتباري ده، ذاتی فرق نشته دی، همدا یو شی دی تقریبا. نو چې څوک هم دغه پالبین ته وای راغی او د ده تصدیق یې وکړ، د ده 40 ورځې لمونځ نه قبلیږي، 40 ورځې به د ده لمونځ نه قبلیږي. نو عزیزانو کوشش وکړئ دې خلکو ته مه راسئ، دا حرام او ناوړه کارونه دي او دې نه ځانونه بچ کړئ. او هیله کومه چې دا کم ملګري چې د زمونږ ویډیو دغه مسئله واورېده دا نورو ته ورسوئ. الله جل شانه مو خوشحاله لره، کامیاب او کامرانه اوسیږئ. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.